د زمري 28مه د افغانستان د ازادۍ ورځ. که څه هم دغه ورځ هر کال د هیواد په ټولو ولایتونو کې په بیلابیلو شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو په دې وروستیو کلونو کې لمانځنې نوی رنګ اخیستی. سره له دې چې د زمري 28مې ته لا هم څو ورځې شته، خو ډیری هټیوال په دې ورځو کې له خپل کاروباره خوشحاله دي او وایي هغه جامې، واسکټونه، خولۍ او پکولونه چې د ملي بیرغ په رنګونو جوړ شوي ګرم بازار لري. کالي ګنډونکي هم د تیر کال په پرتله سږنی د ازادۍ جشن رنګین ګڼي او خوشحاله دي چې دې ورځې ته کاروبار ګرم شوی او خلکو ورنه پر ځانګړو ډیزاینونو د کالیو ګنډلو غوښتنې کړي دي. ماشاءالله خامخا په ننګرهار کې خوشوي، بس خلک هم ګوري، موږ هم چې ګورو ډېر زیات تیاریان نیول شوي دي دپاره خلکو، مطلب قسمه قسم ډیزایندار او ساده او جامې هغه دپاره کړي دي د جشن ازادۍ د ورځې دپاره. نو بس موږ هم ورسره خوشحاله یو. اختر سیزن هم دی خو دې نور هم سې ګرم کړی دی. خلکو ډېر ښه په شوق او ذوق سره چوکونو ته راوتلي وو، کالیګان، لباسونه خلکو د جشن ازادۍ په خاطر کړي وو او سږ کال ماشاءالله ښه دي. هغه د وطن مینه او دغه مخ په زیاتېدو ده د ځوانانو سره ماشاءالله. عامو وګړو هم دې ورځې ته ځانګړې تیاریانې نیولي او نوي کالي جوړ کړي، خو دوی غوښتنه لري چې که حکومت د امنیت غم وخوري نو دوی به هم دغه خوشحالي په خوراکو، مراسمو او له جوش ډکو ولولو سره ولمانځي. ما خپل هم د دې جشن دپاره چې تیاری نیولې دی، د کابل نه مې سامان نه غوښتي، څه مې دلته په ننګرهار کې واخیستله او انشاءالله دغه جشن به موږ ټول افغانان ښه په خوشحالۍ سره مناوو. تره دا یو افتخاري ورځ ده زمونږ د خیر راتلونکي دپاره چې موږ افتخار وکړو. دغه زمونږ بیرغ دی او زمونږ ملي حنانات بیرغونه دي او موږ افتخار په دا بیرغونه هم لګولي دي او خرچې هم کړي دي د خپل جشن د افتخار دپاره. انشاءالله موږ خو ډېرې تیاریانې نیولې دي او فلحال چې تا ته معلومیږي فلحال خو ما څه تیاري هم نه کړې، دا واسکټ او خولۍ صرف. سږ کال موږ سیزن هم ډېر ښه وچلې ده، د نورو کلونو په نسبت باندې موږ سږ کال تیاري هم لږه مخکې نه نیولې وه او شکر دی موږ ډېر خوشحاله یو. پوره 98 کاله مخکې ملي اتل غازي امان الله خان له برېټانیا څخه ازادي ترلاسه کړه او له هغې راوروسته افغانان هر کال دغه ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي.